السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. انشاءاللہ نن سورہ اعراف آیت نمبر یوسل شپږ څلوېښتم دی 146. الله تعالی دې ما ته توفیق راکړي چې زه د دې آیتونو صحیح طریقې سره تلفظ ادا کړلی شم، معنا وکړلی شم او د دې مطلب و مفهوم په مختصر الفاظو کې ادا کړلی شم او بیا دې الله تعالی تاسو ټولو په دې باندې پوه کړي او بیا دې موږ تاسو ټولو ته الله تعالی د نیکۍ توفیق راکړي. الله مو دې قرآن سره جوړ لره، مرګونه مو دې الله په قرآن باندې کړي، قبر دې الله موږ په قرآن ښایسته کړي، قیامت دې الله په موږ قرآن باندې ښایسته کړي او الله تعالی دې موږ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي په جنت کې. ګاونډیان مې دي کې الله آمین. او الله تعالی دې ما ته زما د دې بیمارۍ شفا راکړي. د دې تاسو ته خاص دعاګانو درخواست ځکه کوو چې چا دعا کې خو به الله تعالی خیر او برکت واچوي. آمین ثم آمین. الله دې تاسو هم ټولو بیمارانو مشکلات الله تعالی دې هر مشکل هر چا چې هر څه دی الله تعالی ته آسان کړي. آمین. شیطانی آیت کې الله تعالی د موسی علیه السلام د کتاب ذکر وکړو چې تختې ورکړلی شوې او بیا ورته حکم وکړو چې دې کې نصیحت دی او تفصیل دی د هر یو شي دپاره دا مضبوطوالي سره ونیسه او قوم ته هم ووایه چې هغوی د عمل پې وکړي په ښې طریقې سره او زر دی چې زه به تاسو ته د فاسقانو کور وښیم چې د هغې اخر انجام څنګه و. اوس الله تعالی د هغو خلکو خبره کوي چې کم خلکو ته الله تعالی هدایت نه کوي، مخ اړوي ته. دا ډیر ضروری او ډیر خطرناک او ډیر زیرک کوونکی آیت دی. الله دې وکړي چې زه تاسو ته دې بیان ښې طریقې سره وکړلی شم خو تاسو هم ښه توجه سره د دې باریکي کې چې کومه خبره ده هغې باندې خامخا ځان پویولو کوشش وکړئ. معنا یې داسې ده چې سأصرفو زر دی چې زه به واړوم. صرف اړولو راړولو ته ویلی کېږي. صراف ته صراف ځکه وایي چې هغه پیسې بدلوي رابدلوي اړوي راړوي. عن آیاتی اخپلو آیاتونو نه الذین اغه خلق یتکبرون چې تکبر کوي. زر دی چې زه به اخپلو آیاتونو نه اغه خلق واړوم چې تکبر کوي فی الارض په ځمکه کې بغیر الحق په ناحق سره. په حق باندې تکبر نه کیږي خو بعضې شیونه داسې دي چې په هغه ځای کې لویوالی لکه د مسلمان دپاره اسلامي نظام، لکه په حج کې ړومبني درې په طواف کې ړومبني درې چکرو کې لږ داسې نیغېدل دا صرف کفر ته زور خیلو دپاره. همدغه رنګې اسلحې تیارول و اعیدوا لهم ما استطعتم، تاسو اسلحې تیارې کو چې تاسو نه کافر ویریږي. نو دا په حق باندې لوی ده خیل دي. مونږ مسلمانان مونږ داسې زورور مونږ داسې قوت مونږ دا نو په ناحق باندې ځان ښیي. نو مطلب د الله د دین په مخالفت کې ځان ښیي، تکبر کوي، د الله آیتونو په مقابله کې تکبر کوي، قرآن په مقابله کې تکبر کوي، اسلام په مقابله کې چې دا څه شي دي او دا څه کمزوري او دا څه ملایان دي او دا څه سپک خلک دي او دا څه ګیرې ته یې ګوره پګړي ته یې ګوره فلاني ته یې ګوره وغیره وغیره. دا خبرې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم کولې کافرو. لکه ویلې به چې دې سره خو عمار ناست دی چونکې هغه یو غریب سړی و او دې سره خو بلال ناست دی او دې سره خو عبدالله ابن ام مکتوم ناست دی. دې سره موږ څنګه کینو؟ دا متکبرانو خلک دې ته تکبر وایي. قرآن ته به تکبر همدغسې خبرې په نن سبا وختونو کې هم شته. نو الله فرمایي چې زه به واړوم و ان یرو او کچرې دی وګوري کل آیت هر نشانی لا یؤمنو ایمان نه راوړي بها په هغې که هر قسم آیات هر نشانه ورته ښکاره شي. د موسی علیه السلام نشانې وي، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې دي، قرآن کریم لویه معجزه ده. یا هره معجزه چې وګوري نو ایمان پې نه راوړي، هغې باندې څه اثر نه کوي ځکه چې الله یې مخ اړولی دی. نو و ان یرو او که دوی وګوري سبیل الرشد لار د هدایت لا یتخذوه نو نه نیسي هغه سبیل لاره، یعنې په هغې لارې باندې نه ځي. د هدایت لاره چې ورته ښایي قرآن ته راشه، حدیث ته راشه، اسلام ته راشه، د الله او د الله رسول خبرې ته راشه، دا خبره نه نیسي بیا. او و ان یرو او که دوی وګوري سبیل الغی لاره د ګمراهي، ګډې وډې لارې، ګنده لارې، ګناه لارې،
نو یتخذوه نیسی هغه جوړی هغه سبیلا ځان د پاره لاره ذالک دا بانهم زکه چې دوی کذبوا دروغجن کړل بآیاتنا زمونږ آیاتونه زمونږ نشانې وکانو او دوی عنها د دې آیاتونو د دې نشانونه غافلا دلته یو قانون بیان شو اصل کې کومه چې ضروری خبره ده گهره خبره ده غدا ده چې کله په انسان کې د نیکی ماده نه وي او د الله تعالی سره مینا الله تعالی طرف ته توجه نه وي بد اخلاق وي بد کردار وي او الله تسبق ګوري قران تسبق ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم تسبق ګوري نعوذ بالله همدا سي نور الله وای داسې خلق ز خپل کتاب ته خپل دین طرف ته راړاوم نه بلکې چې چرته کې داسې پروګرامي مجلس وي که درس وي که اوریدل وي او که د موبایل وي او که مخامخ وي زه د تواړم ډیر خلک داسې دي مونږ ګورو په خپل عمر کې مې ډیر ولیدل تاسو به مونږ نه ډیر زیات لیدلی جو مېرې د خطبه زموږ اوس خطبو کې هم داسې ډېر صفات نه دي خو بهرحال ځنه خطبې خوشته دي داسې عالمان دي چې ډېر بهترین تقریر بهترین هدایت کوي خو خلک به عین د مانځه الله اکبر ټایم ته راسي هغه نه مخکې نه راسي ثوابونه خو خود ته پاتې دي چېرته یو ټکی زده کړي چېرته یو خبره زده کړي درس حدیث به وي لوی مجلسونه به وي اکثر خلک به نه راځي قرآن به وي لوی مجلسونه به اکثر خلک به نه واوري نه به وایي موبایلونو کې اسانه وته طریقه ده هر جیب کې موبایل دی چرته بو نوري دی نو یره د دې خبره په کار ده چې آیا دا الله خو ته نه دی ایثار کړي الله وی زیتی اړوم او د دې دلایل دي ډیر دلایل دي د دې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوه عمرینو ته دعا وکړه چې ای الله تعالی په دې دوه عمرینو کې یو عمر راکې یو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ چې هغه مسلمان شو او یو عمر ابو جهل دا غنوم عمرو دواړو خيارو دواړه تکړو دواړه قابلو خو ابو جهل کې د اسلام هغه ماده د اخلاق او هغه بهتري غیرت ایمان د شپکې کنو هغه چې انساني ایمان غیرت ده او د خیر پهلو پکې ډېر کم و شر پهلو پکې غالب و نو الله تعالی خیر طرف ته نه راو بللو شر طرف ته لاړو هغه او په شر کې الله تعالی مردار کو دغه رنګي د قرآن موږ خپل ځان ته وګورو بیا به داسې ماحول کې ګورو کافرو پورې داسې ټوله دنیا کې تاسو سره کې غړوي تاسو ګورئ ډېر خلک ډېر عجیبه غونتې انداز کې قرآن ته راشي بیا واوري بیا بدل شي بیا داسې بدل شي چې د هغې خویونه اخلاق هغه تاسو عمر دې ته نه وګورئ کنه روان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ پسې او دلته یې اوښی و خورې په سرو وینو کې لت پت کړل او بیا تلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د جنجال ختم کم او هغه بیا ایمان یې راوړو او بیا بدل څنګه شو تاسو بیا وګورئ څنګه بدل شو صحابه کرام دلته به کفر کې لګیاو هلته به ایمان راوړو داسې به بدل شول چې دا به تصور کې نه راته چې دا غفلنی سړی دی خالد بن ولید یو طرف ته داسې و چې د مسلمانانو شکست باعث و او مغه خالد بن ولید بیا د مسلمانانو د فتح باعث شو دغه رنګي موږ په دې معاشره او په دې ماحول کې هم دي ټول نه اول دې سبق کې تاسو خپل ځان ته ګورئ آیا موږ ته د نیکی اسانه ده کچېرې موږ ته نیکی اسانه وي د دې مطلب دا نه دی چې دا دومره ښه سړی یم د ما دا کمالو کو تهجد ته پاسېدم د ما دا کمالو کو دعا آیاته مې وویلې ما دا کمالو کو یو تلاوت نه دې مطلب دا دی چې الله تعالی زه خوښ کړم دې دپاره چې ما ته سجدې توفیق راکړو الله زه خوښ کړم دې دپاره چې ما یو آیت وویلی شو الله زه خوښ کم دې دپاره چې ما د قرآن کریم یو آیت چاته واستو په ګروپ کې یا چاته مې وښودو یا بچي ته یا ښځې ته یا خاوند ته یا بل چاته وښودو دغلته تاسو وګورئ چې ما ته د نیکي توفیق راځي داسې نورې دي چېرته به د صدقې خبره وي تاسو وګورئ چې موږ ته الله تعالی د صدقې توفیق هغه کار خو به وشي که موږ یې ورکو که ورنه کو هغه کېږي دا دین خو به رسېږي که موږ یې خور کو که نه کو خور دا به رسېږي دا خو د الله کار دا خو الله کوي دا خو د الله ذمه داري ده همدغه رنګ هر نیکی نو الله تعالی فرمایي چې کم خلق تکبر کوي داسې خلق زه د خپل آیاتونو نه اړومه نو ما تفصیل تاسو ته دې لپاره بیان کړو چې که مونږ ته دا کار آسان وي او مونږ نه کیږي نو دې مطلب دا چې د الله تعالی په مونږ کوي او په دې شکر ادا کول پکار دي الحمدلله
ثم الحمدلله. الله تعالی دې مونږ نه همدغه کار د خپلې رضا دپاره مونږ نه واخلي. الله تعالی دې مونږ ته استطاعت هم راکړي، الله دې مونږ ته استقامت هم راکړي، او چې څه مشکلات دنیوي د دنیا کې مونږ اوسېږو پاتې کېږو، الله تعالی دې هغه مونږ نه په همدې آیتونو برکت سره دې الله تعالی مونږ نه لرې کړي. آمین. سأصرفو زر دی چې زه به واړوم عن آیاتي د خپلو آیتونو نه الذین هغه کسان یتکبرون چې تکبر کوي فی الارض په ځمکه کې، ځان غټ ګڼي لوی کوي په ځمکه کې بغیر الحق په ناحق سره. وان یروا که دوی وګوري کل آیت هر نشانه لا یؤمنون ایمان نه راوړي بها په هغې باندې. وان یروا که دوی وګوري سبیل الرشد لار د هدایت لا یتخذوه نو نه نیسي هغه سبیل لاره، نه جوړوي هغې نه خپله لاره، نه ځي په هغې لارې، دغه چې هغه د هدایت لاره ده. وان یروا که دوی وګوري سبیل الغی لار د ګمراهۍ یتخذوه نو نیسي هغه سبیل لاره. ډېر خلک ته موږ ګورو قرآن ته رغواړه نه راځي، چې د موسیقي پروګرام د ډمامو پروګرام د ګانو بجانو بیا ټول نه مخکې پکې ناست دي. نو ذالک الله وایي دا ځکه بانهم ځکه چې دوی ذالک دا بانهم ځکه چې دوی کذبو دروغجن کړل بآیاتنا زموږ آیتونه زموږ نشانې دې ته د دروغو نسبت وکړو. وکانو او دوی عنها د دینه غافلین خبره بې پروا.